راغلی یم جوی شیر منطقې ته او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي دلته هوایي پل یعنې د کابل ښار یو نوی هوایي پل جوړیږي. دا په عرض باندې 32 متره ده چې دې کې دواړه خواته پیاده رو لرو او جویچه لرو یاله استنادی دیوالونه لرو. سرک پیش خود بود، قاعده بود، اما خیلی بار نبود. حالا فعلا دیگه بیربار زیاد شده. شکر سرک کلان میکنه، خوب میشه، آباد راحت میشه دیگه مردم. خواهی از طرف شارنو بخواهد دی افغانان برد، باید از پل پاس کنه، پس دور بخوره طرف دی افغانان بره. باز یک سرک دیگه از طرف قوای مرکز اضافه میشه در بغل پل کو طرف دیمزنگ. شهر کابل خورد است. کل مردم دویده در شهر کابل آمده که ما خوردیم اونا پاس مونده. د روڼ غږ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول راته روغ جوړ او خوشحاله اوسیږئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا زه وفا لکوزۍ ستاسو په درانه چوپړ کې یم. لکه څنګه چې تاسو دا مهال ما ګورئ زه راغلی یم جوی شیر منطقې ته او لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دي دلته هوایي پل یعنې د کابل ښار یو نوی هوایي پل جوړیږي. لکه 90 سلنه بشپړتیا پکې راغلې ده او ډیری خلک هیله لري چې داسې پروژې د نورې هم ډیرې شي تر څو کابل ښار د هیواد له بیلابیلو هیوادونو څخه یعنې بشپړ او ښایسته او ښکلی د پاریس نه هم ښایسته شي. نو تاسو موږ سره پاتې شئ، زه هم ورګرځم. یو بله یاده هم هغه غر چې تاسو وینئ هغه غر یې هم پرې کړی ده یا هم مات کړی ده صرف د دې هوایي پل دپاره. دا چې دغه پل د کوم ساحې سره تړاو لري داسې نور څه مسایل دي پکې ډېرې پوښتنې دي چې ناځوابه پاتې دي. تاسو هم موږ سره پاتې شئ د خپرونې تر پایه پورې. زه هم ورګرځم هغه پل ته چې اوس هم پرې کار روان ده او 90 سلنه کاري بشپړتیا لري. دا چې تاسو ګورئ زموږ قدرمن هیوادوال په خپل کار کې مصروفه دي او هغه کار یې روان ده، خو تر ډېره چې زه خبره یم 90 سلنه بشپړتیا لري. غواړم چې خپلو هیوادوالو سره پرې خبرې اترې ولرم دا چې څومره نور کارونه یې سرته رسیدلي دي. لکه څنګه چې مې په پیل کې یاده کړې وه او د پل او د دې ترڅنګ دغه غره په تړاو مې معلومات درکړي وو. یو نوي تازه معلومات چې هم مې ترلاسه کړل دغه سرک هم ورسره جوړیږي. دا هم د خوشحالۍ زیری ده چې سرک هم جوړیږي، دې ترڅنګ هوایي پل هم جوړیږي. نو ترڅنګ مې یو انجینر صاحب ولاړ ده، دا په لومړیو کې ماته خپل ځان هم معرفي کړی او نور بشپړ معلومات به له ده واورو. سلامونه انجینر صاحب، وخت دې په خیر، ستړی مه شې، په لومړیو کې راته ځان معرفي کړه. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عبدالقدیر دی، د برایټ بلډرز شرکت انجینر یم. موږ سره دغه پروژه چې ده په طول باندې 283 متره ده چې د مقام ولایت نه تر جویشیر پورې طول لري او دا په عرض باندې 32 متره ده چې دې کې دواړه خواته پیاده رو لرو او جویچه لرو یاله استنادي دیوالونه لرو.
چې سټون مسینریم ده او آر سی سی دي. په منځ کې 15 متره ګلدان لرو د دې سړک. دې کې موږ ډېر هارډ کټ لرو چې دغه هارډ کټ موږ تقریبا په 4 میاشتو کې په جې کیمرو باندې وهلی دی او تقریبا چې دې ته هم پکې مجبور شوي یو چې برمې هم پکې وهلي دي او بلاسټینګ یې هم پکې کړي دي. نو اوس کارونه د سړک تقریبا 80% مخې ته تللي دي او 40% پاتې دي. انشاءالله تعالی په دې را روانو 2 میاشتو کې دغه 40% هم په خیر سره تکمیلوو چې سړک پل سره وصل شي او د تګ او راتګ لاره پرې جوړه شي. ډېر ښه انجینر صاحب سلامات اوسئ. واقع د سړک په تړاو بشپړ معلومات ول. یو څه دا چې مثلا پر تیر حکومت کې هم ویل شوي ول چې دغه غر چې اوس مات شو یا بلېده پرې شو یاده شوې وه چې دلته کوم سړک نشي جوړېدلی. څنګه دغه غر چې کله ماتېده د دغه غر په تړاو موږ ته معلومات راکړئ. شاید تاسو دلته شتون درلوده ځکه دا هم د سړک نیمه برخه راځي او هغه پل سره وصلېږي. بلې د هغې معلوماتو موږ ته داسې خاص نشته دی چې تیر دولت به په دې باندې یا کار تصمیم نیولی او نه به ونیولی، خو دې دولت چې کله کار شروع کړ د موږ موخه چا په دې کې نه ده نیولې چې دا ځای مه تخریبوئ یا مه ورانوئ. خو په دغه کې چې دی دا ډېر سخت کټینګ دی درلوده ځکه چې دواړه طرف ته یې درلوده. مکمل غر و چې دې کې مکمل لاره جوړه شوه. که یو تونل پکې جوړېدل غوښتل نو تونل هم پکې جوړېدلی شو، خو موږ باندې هلته داسې ډیزاین راکړی چې کټ یې وکړو. نو هغه مکمل کټ خلاص شو، خو موږ ته چا مخې ته څوک رانغلل چې دا مه کوئ یا وکئ. څو ورځې کې مکملا دغه غر ولیده او تاسو یعنې هغه مسؤلینو کوشش او هڅه کړې وه؟ موږ خو هڅه تیزه کوله چې زر خلاص شي، خو موږ نه یې دغه تقریبا 4.5 میاشتې د دې غر ونیولې چې دا موږ کټ که په دې باندې 6 ماشینونه لګیا ول چندار او په دې کې کټایي روانه وله. نو په دې خاطر باندې 4.5 میاشتې موږ نه خالي دې کټینګ نیولی و. بیا دلته تخریبات هم ډېر زیات ول، خو تخریباتو هغه خو به تخریب کېده او وړل کېدل به په دې غر په عذاب کړي وو. اوس خلاص شو، شکر دی. نو اوس هېڅ خاص مسله نه ده پاتې. دې دولت کې موږ ته چا داسې خاص څه نه دي ویلي او نه څوک په موږ باندې راتللی شي چې دا کار مه کوئ یا دا غر مه کټ کوئ. نو کور دې د خلکو هم ودان وي او د دولت هم چې دغه سړک یې جوړ کړه په خیر سره او انشاءالله تعالی 2 میاشتو کې اینه بعده تګ او راتګ ته آماده وي انشاءالله. انجینر صاحب دغه د پل په تړاو دغه څنګه پل دا څوک ځینې ډېری خلکو شاید دغه پوښتنه ورته پیدا شوې وي چې شاید زمیني پل وي یا هم هوایي پل وي ځکه نو دغه پل کیسه راته وکړه څنګه مو دغه تصمیم ونیوئ چې داسې یو پل د داسې یو سړک سره دغه پروژه راواخلئ جوړه یې کړئ؟ دغه پل خو د ښاروالۍ طرفه جوړیږي او د شارناو د طرف نه دا هوایي پل دی چې دې سړک سره وصل شوی دی. بیا ترېنه خپل بخشو سړکونه لري، فرعي سړکونه ترېنه لري چې د دې پل نه کېوتي دي بیرته تاو شوي دي د کوه مرکز سړک ته. دغه سړک بیا یو لینک روډ بل هم لري چې داسې کېوځي، یو خو په پل باندې تګ کوي، یو بیرته د پل لاندې طرف ته چې د افغانانو ته ترېنه بیرته موټر کېوتلی شي زمیني. نو او پل هوایي دی. د پل د شارناو طرف نه چې راځي بیا هلته یو ټرن بل لري چې کوه مرکز طرف ته هم ترېنه موټرې تاوېدلی شي. نو ښه ښکلی پل دی، ښه په ډیزاین جوړ پل دی او انشاءالله تعالی دا میاشت کې داخل به دا هم تګ او راتګ ته آماده وي انشاءالله. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. په اخره کې دا ویل لرم چې مثلا دغه د سیمې اوسیدونکي څنګه دي، خوشحاله دي، راضي دي درنه په دغه کار چې تاسو شروع کړی؟ حتما هغه مشران د کلي منطقې خو به حتما ستاسو یو دفعه وهال اخلي، د هغوی احساس څه ده؟ خلک خو ډېر خوشحاله دي دې سړک ته ځکه چې 2 سرکه سړک دی، 2 طرفه دی. نو او دغه سړک چې و اوله کې ډېر وړوکي عرض باندې، اوس خو ډېر غټ عرض دی. نو دا خلک د سړک نه ډېر خوشحاله دي چې دا سړک جوړ شي. هغه چاته چې تکلیف دی هغه د هغوی خپله خوښه ده او کنې نور د دې خلکو د دې سیمې خلک د دې سړک نه ډېر خوشحاله دي. انشاءالله تعالی په آینده کې به ترېنه خوشحاله اوسي چې ځکه په هغه سړک باندې تګ او راتګ او چې دا جوړ شي په دې باندې تګ او راتګ وکړي نو د خلکو ته به هغه وخت کې معلومات وشي. که څوک خفه وي الله دې خوشحاله کړي او چې څوک خوشحاله وي
نو هغه له الله نورم خوشحاله لري. نو سړک ښه سړک دی او خلک به ترې انشاءالله تعالی خوشحاله وي چې ځکه د ټکر او د اکسیډنټ د نور دغه پکې نشته دی، هوار سړک دی، سیده ګولایي خو لري خو په عرض باندې غټ دی. انشاءالله تعالی خلک به په سهولیت باندې پکې ځي راځي، چاته به تکلیف نه. ډیره مننه انجینر صاحب. په اخره کې د غواړم یو لنډ پیغام ولرئ. مننه، خوشحاله اوسئ. د خلکو ته زما دغه پیام دی د وطن خلکو ته چې دغه وطن باید مونږ ټول په خپله باندې جوړ کړو او په دې کې د دولت سره ډېره همکاري وکړو، ولې چې دغه دولت مونږ ته کار کوي او دا خلک په دې باندې خفه نه شي چې په کوم ځای کې سړک تیریږي یا کانال جوړیږي. دا د وطن آبادي ده او په دې باندې باید خوشحاله اوسیږي. ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. مننه کور ودان. قدرمنو هیوادوالو، انجینر صاحب تاسو ولیده چې بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړل. واقعیت هم دا زموږ د هیواد آبادي ده. د اسلامي امارات څخه زه ډیره خوشحاله یم. آفرین دې وي. دا هغه ځای و چې په تیر جمهوریت کې یا په تیر حکومت کې تر دم ګړی هیڅ کوم نوښت یا هم هیڅ کوم تغییرات پکې نه و راغلي، ولې اوس هغه څه تغییرات دي چې د دې ترڅنګ دلته سړک هم جوړیږي او بالاخره پل هم جوړیږي. بله یو څه دا د انجینر صاحب په خبرو کې به تاسو لیدلی وي چې زمیني پل هم ده چې یعنې کولی سي موټرونه هم لاړ شي او هوایي پل هم ده چې واقعیت 2 میاشتې وروسته به دا زموږ د خوښۍ او د خوشحالۍ زیری وي موږ لپاره. زه افتخار کوم چې زما د هیواد او تاسو به هم خوشحاله وئ چې داسې نوې پروژې راځي، داسې آبادي زموږ د هیواد لپاره راځي. درنو لیدونکو، له موږ سره پاتې شئ. زه د دې منطقې له خلکو سره هم خبرې اترې کوم دا چې څومره خوشحاله دي، اظهار یې څه ده، خوشحالي یې څه ده، ځکه د وطن آبادي ده. له موږ سره پاتې شئ. زموږ خپرونه لا دوام لري. قدرمنو هیوادوالو، تر څنګ مې یو بل حاجي صاحب ولاړ ده چې دا هم د همدې منطقې اوسیدونکی ده. د همدې منطقې اوسیدونکی ده چې څومره د خوشحالۍ احساس کوي، ځکه چې پخوا به دلته رقم وضعیت و، هغه به هم ترې وړم شاید ډېر کلونه یې دلته ژوند تېر کړی اوسیږي او د دې تر څنګ اوس چې دومره تغییرات راغلي دي څه حس لري. لومړی به ترې معرفت واخلم، بیا به ورسره خبرې ولرم. سلامونه حاجي صاحب، وقت بخیر، ستړی مه شئ. جور باشی. خوب است، آبادی شود، سړک جور شود، راحت میشه، مردم سهولت زیاد میشه، با مردم بسیار خوب است. حاجی صاحب، په لومړی کې خود در نخست یک معرفی کوتاه اگر داشته باشی چقدر وقت میشه در این منطقه زندگی میکنی؟ نام احمد اکرم است، 30 سال هستم. 18 سال میشه که در زندگی میکنم، کراچی من اینجا زندگی میکنم، کار میکنم. از این صحبت بکنین حاجی صاحب که گذشته چه قسم این سرک بود، چه حادثات پیش می آمد، حالا که مثلا قسم تغییرات آمده چه حسی دارین؟ سرک پیش خود بود، قاعده بود، اما خبیر بار نبود. حالا فعلا دیگه بیر بار زیاد شده. شکر سرک کلان میکنه، خوب میشه، آباد راحت میشه دیگه مردم. نظرتون درباره موکو چیست؟ مثلا در اونو کویی که مثلا افتید همگی میگفتن اونو که کویی که بود خانه داشتن میگه هیچ نمیشه که او بفته یا مثلا بشکنه، یعنی هیچ این توقعی امید نبود. این طرف هم بود، اون طرف هم کمر. خوب افتید، چند تا 2 تا سیاست شهید هم کرد، چند تا زخمی هم کرد، خانه ما باید رفت و یک کم سنگا می افتاد. خوب است دیگه، جور شد، بسیار خوب است. مردم زندگی مردم خوبش میشه. نظر مردم خودتان چیستن و از مردم چیستن؟ خوش هستین دیگه؟ طبعا خیلی تغییرات آمده. آن مردم هم خوش است، ما هم خوش هستیم که راه سرک جور شد و آبادی شد و سهولت میشه دیگه. خانه شما خدایمی کویی که مثلا بودن نبودن؟ نه، ما اون طرف ما استجلال میکنم، ما اون طرف هستیم. خیلی خوب، خوشحال شدم. یک پیام کوتاه اگر به بیننده ها و مردم افغانستان. خدا کنه یک صلح آرامی شود در افغانستان. بسیار مردم پریشان است. این روز بعد برای خدا یک صلح آرامی بیاد در افغانستان. تشکر، سلامت باشین. خیر بینید. سلامت باشین. قدرمنو لیدونکو، له حاجي صاحب سره مې خبرې وکړې چې 18 کاله کېږي دلته ژوند کوي او یاد یې هم وکړه چې پخوا یعنې دومره تغییرات نه وله، دومره د خوښۍ څه نه وله او د دې ترڅنګ کله چې دغه ځای داسې جوړ شو، دغه سړک جوړ شو او دغه پل هم، نو دا هم ډېر خوشحاله ده. شاید د دې منطقې ډېر اوسېدونکي ماشومان او د دې ترڅنګ عام او خاص ټول خوشحاله اوسېږي. تاسو هم موږ سره پاتې شئ که مې وکړی شو. البته ورګرځم د منطقې نور اوسېدونکو سره هم خبرې کوم. له موږ سره پاتې شئ. زموږ خپرونه لا دوام.
څنګه چې مې په تېرې خبرو کې یاده وکړله دلته هم د دې منطقې یو بل اوسېدونکی ده تر څنګ یو ورور ولاړ ده له ده سره غواړم خبرې اترې ولرم په لومړۍ کې به معرفت ترې واخلم بیا د دغې جوړونې یا د دغې آبادۍ د خوشحالۍ احساس به ترې واورم. سلام وقتتان بخیر برادر عزیز. در نخست یک معرفی کوتاه. سلام علیکم، اسم فردین است. از اینجا هستیم. همین سالک که جور میشه به مردم یک سهولت شده، خوب است. خدا خیر بده امالات که همین سالک ها را جور میکنه دیگه. از این مردم ما خوش است والا خیر ببینه. خب تشکر، سلامت باشین. چقدر وقت میشه در این منطقه زندگی میکنین؟ یک 15 سال 20 سال میشه. خب گذشته چه قسم بود امی سرک؟ بیروبار داشت، ترافیکی؟ چقدر که ما معلومات داشتیم خیلی یک سرکی بود که واقعیت رفت آمد خیلی سخت بود داشت. والا همونطور است. حال سرک جور شده خوب بود. تو قاید سرک تنگ بود دیگه، مردم بسیار به اذیت آزار تلفن میشد محترم. حالا که سرک جور میشه به مردم یک سهولت است. خدا خیر بده امالات. تشکر. و یک سوال دیگه درباره امی پل چی نظر دارین که ما خبر داریم یک پل هوایی هم جور میشه مربوط امی سرک میشه؟ پل هوایی که هنوز جور شده خوب است، به مردم بسیار یک سهولت میشه دیگه. اینجا مردم خانه‌اش دیگه است. پل هوایی که جور شده از سرک هم کلان میشه، خوب است، به مردم فایده داره دیگه. بله. تشکر، سلامت باشین. یک پیام کوتاه از امارات میخوایم که به مردم یک کار و سهولت ایجاد کنه که بسیار مردم بیکار است، در جنجال است. تشکر، سلامت بخیر باش. سلامت باشین. درنو هیوادوالو له قدرمنو ورور سره مو خبرې اترې وکړلې چې دا هم د خوشحالۍ احساس کوي او ډیر خوشحاله ده چې دغه سرک او دغه هوایي پل جوړیږي. تاسو موږ سره پاتې شئ. زه هم غواړم چې دغه سرک په تړاو او د هوایي پل په تړاو چې څومره معلومات زه ترلاسه کولی شم تر تاسو یې راورسوم. قدرمنو هیوادوالو تر څنګ مې یو بل قدرمن ورور ولاړ ده، له ده سره هم غواړم خبرې اترې وکړم. لږ څه بشپړ معلومات دا هم لري او دا به هم ماته په پیل کې خپل ځان معرفي کړي، بیا به زه نورې خبرې اترې ورسره ولرم. سلام وقتتان بخیر. در نخست یک معرفی کوتاه. سلام علیکم، احمد فواد هستم، یک تن از دکانداران جاده ولایت. خیلی خوب، خوش شدم. درباره همین پل صحبت بکنین. اول احساستان بگوین که چقدر خوش هستین و چی تغییراتی آمده؟ احساس خوشی داریم، اما از مقاما خواهش ما است که اول پیش از اینکه همی یک جای را تخریب میکنن باید از همین دکاندارا را یک جای مناسب برشان تعیین میکرد که میگه اینجا دکاندار ما 40 سال 50 سال در اینجا جواز دادیم، تکس اماکن دادیم، مالیه دادیم و ایتو نمیشه که ما را بگه وردار جمع کنید بگیرین برین. ایتو خو نمیشه، این خو ناانصافی است دیگه. خوش هستیم از اینکه وطن آباد میشه، خوش هستیم، اما باید از مشکلات همین دکاندارا را مد نظر بگیره مقامات. یک چیز دیگه که فکر کنم یک سرک دیگه هم این طرف میره، او چه قسم است؟ اگر دربارهش برای ما کم معلومات بدین. موتری که میخواد از طرف شارنو بخواد دی افغانان برد باید از این پل پاس کنه، پس دور بخوره طرف دی افغانان بره. باز یک سرک دیگه از طرف قوای مرکز اضافه میشه در بغل پل کو طرف دیمزنگ. مثال موتر میخواد دیمزنگ برد، دی افغانان نمیره، از این پل بغل می پل دیگه سرک وصل میشه طرف دیمزنگ. خب و در نخست یادآوری داشتین که درباره همین دکان‌ها، فکر کنم دکان‌ها هم تخریب شده. بله، خبر کرده، ما را هم خبر کرده، یک 20 روز وقت داده دیگه. از این که ما را یک جای باید از مناسب تقریبا 40 سال 50 سال ما اینجا فرنیچر فروشی داشتیم دیگه. حال ما را جواب داده میگه بره دیگه، ما را باید از یک جای مناسب بر ما تعیین میکردن، بعد از او جواب میدادن. این خو ناانصافی است که ما مثال در طول ما قدر سال جواز گرفتیم، مالیه دادیم دیگه. اتو نمیشه که ما را سر سرک الا بتن. تشکر، سلامت باشین که وقت دادن. یک پیام کوتاهتان. زنده باشین. پیام ما است که از این مقامات خواهش میکنم که پیش از اینکه خانه کسی را تخریب میکنه و دکان کسی را تخریب میکنه باید از امو مصارفش برش بپردازن، چون حالا که یک کسی خانهش تخریب میشه کجا بره؟ حداقل پول در دستش باشه که یک جای دیگر یا بخره یا گرو بگیره، امو زندگی خود سپری نمایه. تشکر، سلامت. تشکر از شما. تشکر. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو ولیدل نوي تغییرات راغلي او د دې منطقې خلک ډېر خوشحاله دي. خو دغه هم یوه غوښتنه وه د دوی، د دغه ورور غوښتنه وه چې واقعیت هم باید کله چې یو څه تخریب کېږي، که هغه کور وي، دکان وي یا یو بل څه وي، نو باید مسؤلین خبر ورکړي دوی ته او هغه د دوی مصارف یا غوښتنه سرته ورسوي.
نو بل تغیرات چې راغلي یو سړک داسې هم تیریږي او بل سړک چې مثلا د دیمزنګ طرف ته ځي کولی شي زمونږ ورونه چې ډریوران دي پر صاف او ارامه لاره باندې لاړ شي. تاسو مونږ سره پاتې شئ. د پل په اړه خو مو بشپړ معلومات درته در ورسول، خو زه کوشش کوم چې نور نوي تغیرات لکه دغه سړک په رقم تر تاسو یې راورسوم. قدرمنو هیوادوالو، تر څنګ مې یو بل مشر ولاړ ده، نو ده هم غږ وکړ چې زه هم غواړم چې یو څه ویل لرم. دا چې په زړه یې څه دي، څه ویل لري او دغه کار باندې څومره خوشحاله ده، دا به خپله له ده څخه اورو. سلام، وقتتان بخیر. به نام خداوند بخشاینده مهربان. فهیم هستم، یکی از کارگرای امی نثارات. دیگه این پل که جوشه، درباره پل که تو گپ میزنی، پل بسیار کار خوب است به خاطر که مشکلات است، راهبندی است، افزایش موتورها ضعیف است، شهر کابل خرد است. کل مردم دویده در شهر کابل آمده که ما خوردیم اونا پس مونده. فهمیدی؟ این همی پلا را که جور کردن خیر بینند، گفته ایرانیا دستشون درد نکنه به خاطر که مشکلات مردم رفع می شود. بسیار خوب است، مشکلات مردم رفع میشه، بسیار خوب است. دیگه اینمی ازدحام ترافیکی با ترافیکا بسیار کار خوب است که اینال ازدحام ترافیکی با ترافیکا نمیشه، تصادف کم میباشه. چون کس دریور نباشه تصادف میکنه، کسی که دریور باشه تصادف کردن نمیتونه. مقصد به خاطر که راننده شیطان هستی، هر چی که احتیاط کنی بعد هم یک دکه میکنی. بعد بسیار کار خوب است. پل که جور کرده امارات بسیار ما خوشحال هستیم به خاطر که اول ابتدا سرکا جور کرد، دویم ابتدا خانه مردم چپه کرد، سوم ابتدا فهمیدی همین پل و سرک و تمام چیز جور کرد. بسیار تشکر، بخیر باشی. تشکر، سلامت باشی. سلامت باشی. تشکر، سلامت باشی. تشکر. قدرمنو هیوادوالو، واقعیت یو درون مشر و او ډیر صاف راوغږېدی. نو د پل په اړه خو اوس مکملا معلومات تاسو ترلاسه کړ. نور اړتیا هم نشته ده چې زه تاسو ته بشپړ معلومات در وسپارم. له موږ سره پاتې شئ. درنو هیوادوالو، دا هم د پل لاره ده، هغه خوا ته هم پل ده. تاسو به یې په تصویر کې بیا وینئ، زموږ همکار تصویرونه اخیستي دي، تاسو یې وګورئ. ډېر ښکلی او ښایسته پل جوړ شوی ده. د پل بشپړ معلومات مو تر تاسو راورسول او زه ډېره خوشحاله یم، شاید تاسو هم ډېر خوشحاله وئ چې واقعیت پر دومره کلونو کې داسې یوه کومه پروژه نه وه راغلې چې یو هوایي پل دې جوړ شي تر څو افغانان وکولی شي، هغه ډریوران چې ډریوري کوي په اسانتیا باندې پر لاره باندې مزل وکړي. خو اوس دغه کار اسلامي امارات وکړ او زه له اسلامي امارات څخه ډېره منندویه یم چې د خپلو هیوادوالو لپاره د آبادۍ په برخه کې کوشش، زیار، کوښښونه یې تر پایه پورې کړي دي او لا هم دوام لري. له تاسو هم نړۍ مننه. که غواړئ چې دغه پل لیدنه له نږدې څخه وکړئ نو راشئ همدغه سیمې ته او ډېر زر به په 2 میاشتو کې د دغه پل بشپړ کارونه سرته ورسیږي. تر بلې خپرونې چې زه وفا لکوزۍ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی الله مو سپارم. ښې شېبې، ښې ورځې، ښه وختونه ولرئ.